ځان سره چې ښه غواړي بد به د چا نه غواړي واخله مړه ستا نظار ښکلي یې که مې زړه غواړي یا د جانان غمه نور بس که رانه څه غواړي دومره سترګې مه توره او هر وخت یې رانجه غواړي دومره سترګې مه توره او هر وخت یې رانجه غواړي پاتې یو تصویر دې دی دا به رانه نه غواړي بیا را ژوندي کېږي به هر څوک یې مړه غواړي بیا را ژوندي کېږي به هر څوک یې مړه غواړي حق د ژوندون نه ورکې مرګ له پښتانه غواړي حق د ژوندون نه ورکې مرګ له پښتانه غواړي بیا دې زړه تنګ شوی دی غرونو ته خاته غواړي نن ایساروم دې نه زه بې ناشتله غواړي زه بې ناشتله غواړي په بعضې وخت کې په خپل خود کې نه یم زما نه ډډه که وخت پې وباسه رقیبه ما او یار که روغه وکړه کلي نه کډه کوه خپې وباسه ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه محبتونه او خصاتونه مې ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو په ضلع مومن کې ناست یو هر څومره که دا علاقه ښکلې ده موږ په ښه ځای کې ناست یو په یو ښه ماحول کې ناست یو نو دغسې د دې سیمې چې کومه لیکوالان دي زلمي لیکوالان دي هغې دغه ژبې او ادب له کار کوي زیار کوي وختونه وباسي ښه شعرونه لیکي نو په دغه سلسله کې نن زموږ ناستی د ابن یمین بینا صاحب سره را جوړ دی زلمی لیکوال دی لومبی ناستی دی یو دوه درې پوښتنې به دې کوو بیا به دې کلامونه وو تاسو ته به دې خپله خپرونه کې ډېر زیات هرکلی ومینوي ډېره مننه غازي نادا صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې ته ډېر د لرې نه ستړی دې کړی دا موږ له راغلی ډېره مننه زموږ د ملګرو ته لږ ووایه چې ته د خپلې شاعرۍ آغاز د کله نه کړی ما خو د خپلې شاعرۍ آغاز د 2012 نه تقریبا چې کړی دی هغه وخت چې کوم دی زموږ شاعري هم داسې معیاري نه وه خو د هغه وخت نه 2012 نه چې کومه دی ما به لږ ډېر لیکل کول د هغې نه دې خوا چې کومه دی ما صحیح لیکل شروع کړي صحیح ده د هغه وخت نه راواله تر دې دمه پورې د کم شخصیتونو سره ستاسو ناستي شوي دي یا لنډه ده چې زده کړم د چا نه کړې بس غازي نازان صاحب مونږ خو چې کوم دی د زموږ علاقه چې کومه دی هر لحاظ سره ډېره زیاته پاتې ده که د نیټورک لحاظ سره وګوري که د نورو هر قسمه حالاتو نه که شاعرانو نه وګوري دلته چې کوم غټ شاعران ناموړي شاعران دي هغوی چې کومه دی دلته نه ناستې دپاره راغلي نه چېرته مشاعره شوې ده خو مونږ دغسې کلي کې چېرته دوه درې شاعران خپل منځ کې کینو هغه د زړه بړاس چې کومه دی په شعرونو سره وباسو دغه طریقې سره دی نور څه استاذ هم داسې نشته دی زموږ لیکل هم داسې کمزوري غوندې د دې علاقې دغسې مات ګوډ لیکل صحیح ده کومه ټولنو کې د ناستي کېږي ټولنه خو زموږ دلته دغه دی د ژیړ مازدیګری ټولنه ده چې دلته عام د دې ولس د بس د دې کلي ګوانډ ده دغه یو ټولنه کېږي او به دلته غټه ټولنه نه کېږي هېڅ قسمه دغسې صحیح ده ډېره زیاته مننه کوو زموږ مینوالو ته به څه ډالۍ کړي بل یو غزل دی غازي نادان صاحب وایي جوړ زړه درنه چا وړی دی د چا په سوچ کې ډوبي جوړ زړه درنه چا وړی دی د چا په سوچ کې ډوبي هر وخت چې دی وینم نو اشنا په سوچ کې ډوبي او څه فکر در سره د آخرت د ورځې نشته ته دومره مسلمانه د دنیا په سوچ کې ډوبي څه فکر در سره د آخرت د ورځې نشته ته دومره مسلمانه د دنیا په سوچ کې ډوبي او دا غم د زړګي چا سره شریک که چې لږ کم شي دا غم د زړګي چا سره شریک که چې لږ کم شي تر څو پورې به داسې یک تنها په سوچ کې ډوبي او پتا چې پښتانه څنګه د خپله سره تیر دي پتا چې پښتانه څنګه د خپله سره تیر دي رښتیا وایه ته هم دوی له رښتیا په سوچ کې ډوبي او حالاتو ته چې وګورې نو روغ به لیونی شي حالاتو ته چې وګورې نو روغ به لیونی شي په شان د لیونو به خامخا په سوچ کې ډوبي او دا ولې نن دې بیا څه د بادامو ټرکه اوښتې دا ولې نن دې بیا څه د بادامو ټرکه اوښتې چې بیا یوازې ناسته یې بنا په سوچ کې ډوبي ډېر ښه دغه څو کلام غازي نادان صاحب یو نظم دی وایي څوک به تل داسې ونه کړي دا چې څومره ریپس کیسز څومره په بېدردۍ سره د ماشومانو سره دا څومره چې بلدکاري وشوه څومره په بېدردۍ سره چې ماشومان یې قتل شوي دې باندې ما یو نظم لیکلی و څو کرښې وایي څوک به تل داسې ونه کړي نه زه داسې انسان نه یم ستا په شانې خیوان نه یم زه د نورو غوښې نه خورم د کمزورو غوښې نه خورم زه د بل حیاته ګورم د سرتورو غوښې نه خورم نه زه داسې انسان نه یم ستا په شانې خیوان نه یم زه د نورو غوښې نه خورم د کمزورو غوښې نه خورم زه د بل حیاته ګورم د سرتورو غوښې نه خورم ته په لار
ښار کې ماشومان خوري څنګه انسان چې انسان خوري رب دې داسې لیونی کړه چې دا غوښې د خپل ځان خوري تاله بل جهان په کار دی ماله بل جهان په کار دی نه یو ځای اوسېدی نه شو موږ له خپل جهان په کار دی تا تنکي زړونه مات کړي تا پردي زړونه مات کړي ته بیخي د بخو نه یې تا بیخي زړونه مات کړي تا هر مور د جړولې تا هر خور د جړولې تا تور سرې په قسم دی کور په کور د جړولې تا رښتیا بچی وجلې نن دې بیا بچی وجلې یا ظالمه یا کافره تا د چا بچی وجلې یا ظالمه یا کافره تا د چا بچی وجلې ستا روزګار د پښتو نه دی ستا دا کار د پښتو نه دی ته به هم ځان ته پښتون وې ستا کردار د پښتو نه دی ته به هم ځان ته پښتون وې ستا کردار د پښتو نه دی تا چې دا بچی کړه خاورې ښه چې تا بچی کړه خاورې دا پښتون نه دی ظالمه تا د چا بچی کړه خاورې اوس په مورې څه تېرېږي چې په خورې څه تېرېږي هغه چا نه اوس خبرې چې په کورې څه تېرېږي ستا د لاسه ټول غمجن دي ستا د لاسه اوس ویرجن دي داسې غم دې ورله ورکړو چې تنګ شوي په خپل ژوند دي ته انسان نه یې حیوان یې پیدا شوی یو شیطان یې تا له نور ژوند په کار نه دی معاشرې لره نقصان تا له نور ژوند په کار نه دی معاشرې لره نقصان بل پاگل داسې ونه کړي څوک به تل داسې ونه کړي دله داسې مرګ په کار دی چې بیا بل داسې ونه کړي دله داسې مرګ په کار دی چې بیا بل داسې ونه کړي ښه رښتیا سزا دې ورکړي ښه صفا سزا دې ورکړي سریام چې پانسي کې بنا دا سزا دې ورکړي بنا دا سزا دې ورکړي بنا دا یو غزل اورو بس وایي غزل دی غازي نظام صاحب وایي چې زړه د رقیب وچوه ځکه نه یو کار وکړه زړه د رقیب وچوه ځکه نه یو کار وکړه نن مې داسې مشړه نن راته اظهار وکړه زړه د رقیب وچوه ځکه نه یو کار وکړه نن مې داسې مشړه نن راته اظهار وکړه ښه په مظلوم نه ښکاري زه په ظالم وار وکړه ښه ټپه به زه وکړم ته خو 1000 وکړه ښه په مظلوم نه ښکاري زه په ظالم وار وکړه ښه ټپه به زه وکړم ته خو 1000 وکړه وخت به کړي حالات بدل ته په خدای اعتبار وکړه یا زما بې صبره زړه لږ خو انتظار وکړه وخت بکړي حالات بدل ته په خدای اعتبار وکړه یا زما بې صبره زړه لږ خو انتظار وکړه نه نه وخت به نه ورکې نه که نه تلوار وکړه زړه مې ساقي نه دی ښه ما باندې خمار وکړه زړه مې ساقي نه دی ښه ما باندې خمار وکړه نور وار خطا شوی یم بس راله څه لار وکړه ماله خو یو ښه تعویض یو ملا په یار وکړه او اوس د خیر دی زړه یخ کا اوس راته ازار وکړه زه بې ناکنه وم بیا ویر مې په مزار وکړه ویر مې په مزار وکړه ویر مې په مزار ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه قدرمنو بینا صاحب موږ سره چې کوم ناست وو زلمې لیکوالو دې سره زموږ سره رابطه نه وه خو بس همدلته اچانک دغه ملاقات را جوړ شو مننه یې کوو ډېره زیاته چې موږ سره دغه څو لمحې تېرې کړي اباد او ښاد او بریالي اوسئ